هلو، السلام علیکم. زما وړو خویندو د هغه خلکو ځان وساتئ چې ځان تاسو نه غټ او لوی ګڼي، یعنی تکبر کوي، کبر کوي، ځان ته لوی ګوري. ژوند د کړاوونو ډک کتاب دی. هیڅ کله یې د یو خرابې پاڼې په وجه لرې مه غورځوئ. د کمظرفو خلکو دا نشانې وي چې څونه عزت ورکې دونه تکلیف درکوي. یو ورځ شیطان نبی علیه السلام ته وویله چې ستا امت نه 3 کارو باندې زه ډیر تنګ او پریشان یم. یو خو دا ده چې هر کار نه مخکې بسم الله وایي. بل دا چې یو بل باندې کله دوی سلام اچوي. او دریم دا چې هر کار نه مخکې انشاءالله وایي. نو زما وروڼو خویندو کله چې هر یو کار شروع کوئ د هغې نه مخکې کلمه ضرور وایئ، الله یادوئ چې په هغه کار کې خیر او برکت وي. دویم دا چې سلام سره مینه محبت زیاتېږي. کله هم که خفګان هر څه منځته راغلي او چې په مخه یو بل له ورشئ نو سلام اچولو کې پیل کوئ. او دریم دا چې هر یو کار تاسو شروع کول غواړئ، هر یو کار تاسو کول غواړئ نو انشاءالله ضرور وایئ. نه هغې سره الله پاک ستاسو هغه مقصد په خیر خوشحالو سره لازمي پوره کوي که پکې خیر وي، خوشحالي وي. او د الله تعالی نه چیرې نا امیده کیږئ مه. الله تعالی زموږ یوسف علیه السلام د زندان نه د مصر بادشاه کو. هغه په هر څیز باندې قدرت لري. نو الله پاک ډېر لوی ذات دی او همیشه خوشحال ساتئ، د یو بل خیال ساتئ. زموږ په ژوند کې څه داسې کارونه چې موږ وایو چې زموږ دا کارونه وشي او هغه کله د ډېرو سوالونو منتونو په باوجود هم ونه شي، نو د هغې مطلب دا دی چې د هغې په نه کېدو کې زموږ خیر وي. خو موږ ته د خپل خیر شر څه پته نه لګي او الله پاک په هر څه خبردار دی. الله ته پته وي چې دا زموږ په حق کې صحیح نه دی نو هغه ونه شي. او ځینې داسې وي که نه چې یو کار موږ نه کول غواړو خو هغه کېږي او هغه وشي نو هغې کې زموږ په هغه کار په کېدو کې خیر وي. نو زما وروڼو خویندو خپل الله نه د ښې امید ساتئ او خوشحاله اوسئ، یو بل خیال ساتئ. چې چېرته اوسئ ښاد اوسئ، خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ. په لوی الله م سپارم د الله په امان.